او باقاعده څه کوم روډ ده هغه مکمل بلاک تبان ده او مو د سکیورټي سره راغلو ملیشیا سکیورټي سره او هغه په ځای سره راووتلو نو روډ مکمل بلاک ده او اوس څه کوم موجوده حالات اوس دی هغه درې میزایل نامعلوم افراد نه طرف نه هغه شو فایر شو او سدې د مین دفتر څه کوم څه د پارکینګ ده هغه کې ولګېدو نو موږ ته منیجر ویلو څه بس تاسو لاړ شئ کورونو ته نو کار مې څه کوم حالات و که نه هغه شی مخکې حالات نه وي لکه مخکې کوم امن و په سړکونو امن و ارد ګرد مو امن په هغه کې و نو اوس هغه حالات نه وي باقاعده میزایل فایر کېږي او طرف یې معلوم نه وي څه کوم طرف نه فایر کېږي خو سدې کې لګېږي بس دغه مسلې جنګ د میزایل براتلی مو خو څه نه خبر نه وو کور نه بخر نه یو راوتی او بس مالک ته مو یاره لګاړې راغوستل ته راغو زه خپله مصري یم پلیسترو کار کوو موږ ته څه تکلیف نه و خو به دغه ځای حالات ورځ تر ورځه خرابېده مړي به ډېر کېده جنګونه وو به خپله لکه خپل سیفټي لپاره واپس را ورور ګاډی در سره د سویلر نام مې سیف الرحمن ده علاقې مروت اوسېدونکی نن مو پنځمه ورځ ده چې رارسېدلي یو د امیر خان نه مو وروره ډک دي سدې اوس دا غول ګاډي ولاړ دي په څپرو پاټک ته ولاړ یو یا چې پاس جنګ په کور مې کېده اوس موږ یې ودرولي دلته نه د ټیکلې بندوبست ته نه یې اوبو بندوبست ته دا هغه ګاډي ته ځو اودسونه لمنځونه هلته کوو ټیکله کله میلاو سي کله نه سي میلاو کله بسکوټو پورې ټیم تېر کړو داسې ګاډو لاندې خواته پراته وي سپي مو کله سپي پره یا کله خلک نه چوکیداري څوک شته خپلو لارو ته نیمه شپه پورې ناست ولاړ ناست ګاډي انتظار چې وپاري ته ګنټې وکړو یا یې صبر وکړو چې اډې ولته ګنټې وکړو یا یې صبر وکړو زموږ ګناه پته نه لګي چې موږ ګناه کومه ده څه داسې حالاتو کې موږ بګن ته یو میډیا والا نه ده راغله تاسو اول میډیا څه بګن ته راغلو او تاسو کوریج ور کوایو نه تاسو مو ډېر شکرګزار یو میاشتې کې مو باندې دوه ورته جنګ مسلط کېږي جنګ کېږي او دې کې نه پوهېږو څه د دریم پریک چوک ته هغوی وایي څه دریم پریک جنګ کوي موږ وایي څه دریم پریک جنګ کوي خو زه اهل تشیعت یم اهل سنت ولایت یم څه باس کوو جنګونه منګونه باس کوي تاسو اتانګي مو ته ښه پاتې مو یې اتانګیو نور جنګونه منګونه باندې هر سړي ته تکلیف ته چا بیماری وي ماشومان دي بار خال دي مسافران دي ټول ګیره ګیر شوي خوراکي مواد باندې روډونه باندې